سلامونه امید لرم چې روغ جوړ بیاست یعنې ویډیو ته ښه راغلاست. نو په دې ویډیو کې به موږ د سټراتیژي باره کې خبرې کوو چې هغه نوم دی CRT کانټل رینج تیوري چې دی CRT چې دی موږ دا په سلور ساعته کینډل باندې ټریډ کوو او تر اخره پورې اوسئ چې بار تر ارس بریک ډاون کوم خیره او لایف چارت کې چې ریپلی درته راولمه اگزامپل به هم درکوم. ګوره خیر CRT سیمپلی یو د سیو دغه د سټراتیژي ده چې سلور ساعته کندل باندې مونږ هغه ټریډ کولای شو. ګوره خیا دا اوس یو سلور ساعته کندل دی څه شو نو د چې د ویک شو مثلا د ویک شو دا نو یو بل سلور ساعته کندل راځي صحیح ده دلته دا سویپ کوي لاندې وشلي لاندې یا بره سویپ کوي خو کلوز ور کوي چیرته مینس کې دی په مینس کې لکه د دسی ګوري سویپ ورکو دلته سویپ کو داسې او کلوز چې دی په منځ کې ورکو نو د دې بل کینډل مونږ ټریډ کولای شو تر دغه های پورې لکه بل کینډل د سر راځي د جنا ټریډالو ان مارکیټ چې تر د زی پورې مونږ داسې ټارګټ کولای شو چې پوسټ ورته لایف چارت کې هم خیمه د خیر سره اندغه سي سرچ پم دی چې لکه اوس ګور یو کندل دی سرور ساته صحیح شو سلور ساعته کندل شو لکه دا کندل دی بل کندل راځي د سی زینه شروع کیږي دا سویپ کوي راځي کلوز لاندې ور کوي صحیح ده کلوز لاندې ور کوي نو د دې نمون پویږي چې مارکیټ بل کندل چې دی یا دوه نور کندله در دې پوری راتللی شي نو راځي درته دا بریک ډاون کوم سره کوم پکې ټریډ والی کوم ټایم فریمونه استفاده وکړئ همدغه سي نور اول به تاسو ته اگزامپل په ټریډینګ کې خیمه به ارته ریپلی کې درته خیمه سیدا نو دا چې مثلا ګوره خیا انداز موږ سره ساته کندلې دي موږ سره ساته چارت کیو دا مثلا د سیونی څخه که آیا وزرته خیمه لکه مثلا د دینه ونی صح صحیح شو مارکیټ دا های لو شو د ما د کندل سیدا اورګه زی دا کم دا لو شو او دا چې د های شو صحیح شو د سلور ساعته کینډل نو مارکیټ لو سویپ کړه مینس کې کلوزر کو مارکیټ بیرته راغی ریټریس تا یو کلی ولتا نو مارکیټ بیرته برازه وهو کنده سرا شو دی کندل ته بیا سلور ساعته کندل ته ګورخیا مارکیټ راغی لوی وهلا صحیح دی دلته کلوز ورکو مارکیټ چې د ځکه دغه کو سورتای کلی ولته ټچ وکړو مارکیټ لاړو لو بره سویپ کړه بیرته کلوز شو مینس کې کدا دیم نو کېچ کړي اوس د زموږ سرور ساته کینډل شو صحیح ده سرور ساته نو دا چې د سرور ساته کینډل شو مارکیټ لاړو بره سویپ کو صحیح ده مینس کې کلوز ورکو نو د یو ګره ټارګټ زموږ لو شو دا وګوره دلته خصي لکېدل دی نو که نور اگزامپل سره ته خیمه لکه مثلا دا شو دا خو ناراضي ځکه چې موږ کندل کلوز کی دغه ورکو سورته ټریډالو نو د اگزامپل شوزو چې زه تاسو ته خیم په لایف چارت کې چې سره غوي ټریډ کولای شي د خیر سره ښه موږ د ریپلی دغه تراغلو د ویب سټ ته صحیح شو نو دا چې ته موږ سره ساده کینډل دی دا ګوره سره ساده چارت کیو موږ چې مارکو لو او های صحیح ده د لو شو او د چې د های شو صحیح شو نو اوس موږ چې په سیګر زموږ ویل د چې په سي چې یو کندل لاندې سویپ کی یا بره سویپ کی او مینس کی کلوز ورکی چې دا دی ګوره مارکیټ ګوره کندل چې د لاندې زی سویپ کو دا زی سویپ کو او شی وکړه دلته دنه دغه ورکو سورتای کلوزي په مینس کې ورکو نو زموږ چیرته 15 دقیقې ټایم فریم ته سیده زو دلته ځانته یو ریزن پیدا کوو چې هغه نه مونږه ټریډ والو یو دلیل پیدا کوو چې د شپاره ټریډ والو ته سیده خو کلوز سره دغه نشي کولای ټریډ دا سبل سره ساتم شروع کیږي اتمن لګ ریټریس ولا شیان کوي ترسو سورتوي د زینه پوشوالي بیا بر طرف ته لاړ شي ښه زما یو دلیل چې دا اورډر بلاک دی 15 دقیقې صحیح شو دا 15 دقیقې اورډر بلاک شو څنګه او که یو دقیقې ته لاړ شو مونږه
یو دقیقې کې چې دی دا سپورټ ځای دی. خو زه مونږه د دې ځای کې مونږه بای لیمټ کړو خپل په دې ځای کې باندې د order block 50% کې سټاپ لاس یې د دې لو شوله او ټارګټ به کوم ځای زمونږه سی آر ټي های. اول خو دا اصلا نه ریکمند کوم درته چې د سی آر ټي های تاسو مارک کوي ټي پی ځکه چې دا د خوشي سایکالوجي مشکل تاسو ته جوړي چې نه واړه مغول لري بیا یا یو په یو نیم یا یو په دوه باندې خالی مارک خلاص لکه زه دغه مارک کوم دا یو په دوه ریسک ریوارډ یو په دوه ریسک ریوارډ بهترینه ریسک ریوارډ دی او دا ستراتیجی هم خسته ده نو تاسو تاتمن سورتای خسته وین ریټ هم درکې نو ځل تاسو ته لیمټ ته صحیح ده نو پلیس آرډر لیمټ بای لیمټ مې جوړ کو ښه د چې د زمونږ سټاپ لاس د دې لوز مونږ سټاپ لاس شو او د چې د زمونږ یو په دوه ټي پی نو زه دا ماډیفای کوم د زمونږ ټي پی جوړانه شو دا زمونږ یو په دوه ټي پی شولا چې دا دی نو زه چې مارکیټ څه کوي د خیر سره لا ټچ نه دی کړی زمونږ دغه ته لیمټ ته ښه زمونږ لیمټ چې دی اوس ټچ کو صحیح ده او ځان چې پرېږدو دلته زمونږ لیمټ ټچ شو دلته نو ډېر نږدې یو چې سټاپ لاس وهي خو همدغه لوګ دی سټاپ لاس د سی آر ټي لوګ کنډل لوګ دی نو ډېر مه غټوئ او مې وړکې کوئ نو ګورو چې یو په دوه لګېږي یا نه ښه دا چې دلته زمونږ ټي پي یو په دوه ولګېدله ښایسته باندې درته بیا مې چې خپل ټي پیانې او ریسک ریوارډ ډېر غټ مږ دی صحیح ده نو دا چې دی زمونږ ښایسته ټي پي شوله دلته صحیح کېدلی شي یو په دوه ریسک ریوارډ باندې زه مې دا ټریډ بندوم نو که ویډیو مو خوښه شوي حتما ویډیو لایک کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ مننه